برلین کې هغه افغان کډوال مړ شوی چې د ځان وژنې هڅه یې کړې وه. د برلین ښار پولیسو تایید کړي چې یو افغان کډوال د دغه ښار په یو روغتون کې د ځان وژنې له هڅې وروسته مړ شوی دی. وژل شوی کس 31 کاله عمر درلودو او د کاپیسا ولایت اوسیدونکی و. د آلمان د برلین پولیسو په دغه ښار کې د یو افغان مهاجر د ځان وژنې له هڅې وروسته د هغه د مړینې خبر ورکوي. د پولیسو ویاندې پاتریشیا بریمر ویلي دي چې دغه افغان کډوال تېرې اونۍ د ځان وژنې له هڅې وروسته د برلین ښار یودیش روغتون ته لیږدول شوی و، خو په وینا یې ډاکټران د دغه ځوان د ژغورلو په هڅه کې پاتې راغلل او دغه افغان بالاخره د دوشنبې په ورځ په روغتون کې مړ شو. د برلین د پولیسو په وینا دغه ځوان مهاجر 31 کلن و. هغوی زیاته کړې ده چې یاد افغان په برلین کې د مهاجرینو په یو موقتي کمپ کې مقیم و. یو شمېر افغان کډوال چې له ده سره په دغه کمپ کې اوسېدل وایي چې دا ځوان له افغانستان څخه ایران، ترکیې او بیا له ایټالیا څخه آلمان ته رسېدلی و. د دوی په وینا هغه د خپلې پناه غوښتنې نتیجې ته په تمه و، خو د آلمان حکومت د ده د هویت له پیژندلو وروسته هغه ته د جوبلین حیثیت ورکړ چې په ترڅ کې هغه باید له آلمان څخه هغه اروپایي هیواد ته بیرته لیږدول شوی وای چې هغې له لارې اروپا ته داخل شوی و. د هغه د ملګرو په وینا د افغان ځوان د دې حکم د اورېدو وروسته د ځان وژنې هڅه وکړه. د دغه کم د مهاجرینو په خبره نوموړی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی و او هلته یې د پولیسو په توګه دنده ترسره کوله، خو د امنیتي اندېښنو د طالبانو لخوا د وژل کېدو ګواښ هغه دې ته اړ کړی و چې مهاجر شي.